له خو قیصر وایي چې دا بکۍ ماما زه درته ناست یم دی خو وایي چې د خپل سور نه چالو شوی زه بس رټي ये कुर्बानी عشقی غم نخادی ندنو سوک چه د غم طاقت لري شکشی یا قربانی دخدای پلوی کرم وکیگی پاکل گران شو زما د جانان مینای میشکتاو چې چاکینو لکه هندو بی کلمې نشوي یا قرباني زما پټول سلام دا می کلام دې چې غلام ټول زما د زلفو ارزوونه خدای دې راولن مولا دې راولن چمن بیا زما د زلفو ارزوونه خدای دې راولن مولا دې راولن چمن بیا داوینزم سبا براشم خدای دې راولن مولا دې راولن میاشتې دې تېرې وکړې کلونه د شمارم خدای دې راولن مولا دې راولن چمن بیا زما د زلفو ارزوونه خدای دې راولن مولا دې راولن چمن بیا
خاکه نو خاکه خو بغیر د خاکې نه کېږي نه. هغه مې راوس وایي زه دې خراب کړم مې ته خپلې جوړه زه وینم. نو هغه یو هلک و د کونډیزي و نو په کوڅه راته نو دا څلورم لمبار کور و. نو هغې نه جینۍ راووتل دا ښځه چې راوځي د کوره خپلوانو کره دننه کېږي نو دواړو طرفو ته وګوري چې څوک شته که نه. خو هغه هلک ورته وکتل نو هغه د هغه خوښه شوه نو چې ما سوتن شو نو ما ورته ویې بېبې زه خو ستا یکې یوځي یم الله تعالی راله لوی جیداد راکړی دا راله پلار پیدا کړی دی خدای ورکړی او دا جینۍ کور چې و نو د دې پلار نوکر و خپل کور و تعلیم علم پرې کړی نو یې دی کره به راله کوهیدونکی نو هغې ورته ویې زه بس ښه ده نو سهار له هغه تلې چې خبرې ورته کړې هغې ورته ویې بلکل نو هغه د کوهیدنې لینډ ټیک شو نو بیا واده وشو. واده چې وشي نو یو دوه درې ورځې دا خلک ګولي کې ایسته رایسته دا خپل خپلوان کېږي ګڼه ګوڼه نو په څلورم ورځ کور خوشه وه دې خواښې او دې ځان له چای پخه کړه هغې وڅښله نو ورته وایي ځه بچې ته دې میښې ته وانډه وکړه زه به درته دا لوښي ووینځم. نو هغې کله وانډه کړې وه نو هغه د میښې خواله راغلی هغه خواښې کېناسته لوښو ته چې لوښو ته کېناسته نو هغه د میښې خواله راله نو میښه ناسته وه دا خور په غاړه شخوند یې کو نو د شونډانو کې زګ راوچو د هغه شخوند راشي که نه هغه زګ خوندې کوي هغه واپس راله ویې ولې بچې وی هغه ټوپیس کوي نو چې غاښ صفا کړي نو بیا به ورته وانډه وکړه. دا کټي داسې جیواز کسې ډېره زیاته مننه ډېره زیاته شکریه د خپل داجي او داجي بله کیسه به کوئی یو هغه به هر څه وشي خو دا خو ته دا ریکارډ نیغ په نیغه تاسو زمونږ داجي د الله پاک خوشحاله او ښه ساتي. ګرانو کتونکو ملګري آنلاین کني نو آنلاین شئ زمونږ خوږ داجي راغلی دی او ستاسو لپاره راغلی دی. ما سپیشل ستاسو لپاره راوغوښته ستاسو د مینې لپاره راغی. دعاګانو کې یاد ساتئ زما نیکه هم تاسو سره دی تاسو مونږ سره یئ انشاءالله. پروګرام په مخ کې بوزو خاکی صاحب هم ناست دی یاسر بھائی هم ناست دی مونږ سره نور ملګري ناست دي د خیره سره نو په دې وخت کې ماجد خان مونږ سره دی. ماجد بھائی آنلاین اوسئ نورې کیسې به هم تاسو ته کوو انشاءالله او نغمې به هم تاسو ته غږېږي انشاءالله. ته رښتیا په ما مینې ډېره له کله چاته فرمایش ملګري ووایه که ته رښتیا په ما
ګودر غاړه یار والا منینا د ګودر غاړه یار والا منینا مست منګ پرور دې لمب دل پرور دې عالم لارني سیا کو مست منګ بر ما درته وینا کول دي ما درته وینا کول دي منګي درغ دي نرم لانا سوینا منګي درغ دي نرم لانا سوینا عالم لانی سیا کو مست منگ بر ما ته فرمایش ته د دی وایي د ګوپي هغه خبر نو دا خو زما مشره خبره ده خو چلیږي لا او دا رښتیا دي ګوره دروغ هم نه دي هغه خو داسې کار و یاره داسې مونږ د 15-16 کال عمر کې وو نو روژې به وړو نه نیسلې یا لویو به نیسلې خو د نبي بیکي او بابا و هغه به 3 میاشتې روژې نیسلې اوس پات شوی دی هغه خدای پاک بخلي دي ځکه چې شوکدر او زبرګ او روژه 3 میاشتې به هغه روژې نیسلې د ماسخوتن په ډوډۍ باندې او هغه به چیټونه راولېږل کلو ته نو اختر به په هغې کېده تپوس د مشرانو نه کولی شی روژه به هم کېده سهاري ټیم و بس داسې د 10 بجو ټیم هغه چیټونه راولېږئ سبا به روژئ نو چاپېره غوغا شوه سبا خو به روژئ یاره ولې دا موبایل نه وي نو خلک به یو دم نه خبرېده خو خبر به شه نو داسې جمع ناست وو 18 کسان نو هغه یو وایي ماما ستا څنګه چلم زه خو پکې یاره د عشق نه نیسم او دا پته راته نشته چې په ما اوړي که نه هغه بل ته ستا زه خو لومبی نیسم بیا نورې نشم نیسلی بس دې صحیح کار کوي بیا بس دی ولاره کېږي دیوال به په کلاره خېږي هغه بل ته ته زه خو یو نیسم یو خورم ته د سړي ځې هغه بل څه ټیټ کړو نو ستا څنګه چل دی وی یاره زه نه شم ویلی ما پکې مرګ لیدلی ده خو د سبزلي ماما خبره بیا اخبار له ورکړي ما به د وړوکوالي نه ګپ شپ لیمونده لګو نو یې بس که مې درته وکړو نو هغه به بیا خلک غوغا شي د یو شي نو هغه یاره وی زما ته خو مې وویل چې هلکه سبا به روژه یې ورشه بچې ولمبه جومات ته لاړ شه کپړې به بدلې کړې چې لمونځ وکړې نو استاد جي ته خبره وکړه چې زه به روژه نیسم که نه نو په ایمان زه خوشحاله شوم وی ومې لمونځ مې وکړې استاد جي ته مې چې زه به روژه نیسم جي وی استاد جي راته ویل چې تره خو چت که نو ما ورته د الله شو چت که وی زه یو نیسه یو خوره وی ما یې چې ګېټ کولاو شو اوس په ټولې نیسم اراده مې د روژې به ټولو نو یې ښه په خوشحالۍ کور ته رالم چې رالم نو وی مور ته مې چې بېبي اډه دې د یوې وکړه خو زه به ټولې نیسم وایي بچې دا به موږ خوشحالېږو نن ته خو لا پوره بالغ نه دا ثواب به در سره زموږ هم کېږي وی پلار بازار ته تلو نو یو غټ ګوپي راړه کېمه نو هغه مې مور وی د ماښام نه وچولړل
ماسخوتن چې ډوډۍ ته کېناستو یو بېسیاره مې ځان موړ کړ چې هسې نه چې بېبي دي اوږدې پاتې شي مشران به اوږده پاتې کېدل اوس نه پاتې کېږي ولې لوډ سپیکر شو نارې وایي نو بس هغه یاره اوږده شوم چې اوږده شوم چې مور مې پېشپنډي پاسېده یې کټلی راله لته ورکړه چې پاسه بچې ځان ویښ که مخ خلاص وکړه چې خوب دنه وتښتي په ویښه پېشمنې وکړه هسې نه چې سبا بیا لا وږې لا تږې نو یې خوب رانه ماما دی یارې وتښتې د وجود نه مې چټ خوب لا پاڅېدم مخ خلاص مې وکړې چې روټۍ ته کېناستو نو پلاره د ناست و او مور راته غوړه او چا کېښوده ما ورته وایي چې بېبي هغه ګوپي نشته چې شته نو هغې راله ماما ګرم کړ نو یو غوړي پکې واچوي هغه را باندې خو لګي بېسیاره مې یو 3 پراټې وخوړې خوړې به شوې ولې زما یو بیماری نه وي او زما یې ټیک وي نو خوړې به ما به خپله د جوارو یو ډوډۍ وخوړه لویه اوس هغه یو ډوډۍ چې کې هغه نیمه نشو خوړی نو هغه یاره داسې جوټه مې ووله وی مور صحیح کړه به یې راته چې نیغ کښېنه نه د اوبه مې درته ایښي دي کانډول کې چې اوبه وڅښې بچې مشرانو به بانک کې څښلي اوس هم ډېر خلک څښي نو یې ور به شي بیا به مونځو کې نو چې راشي اوږده به شي نو بیا به دې پاس و نو یې ماما بانک چالو شو نو هغه غټ ناتوږلی جام د اوبو هغه مې راواغېست نو تږې نه وم خرته 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 چې تږې نه شم نو تاسو ته پته ده چې د اوبو د ګوپي خپله کې نه لګي نو بس لاړم جومات ته روان شوم چې جومات ته روان شوم داسې چالای غوندې کې مې خېټه کې جوړه شوه نو ځان مې کلک کړ چې هوا رانه لړه نشي ساده و خلک هسې نه روژه به مې خرابه شي وی چې اودس چاته کوم نو وي ورو ورو هغه چالای غټېده یاره خو وایي چې بس دن نه شو بس سنت مې وکړه او ستا جنیت وکړو نو د سهار کراتونه هم اوږدي نو یې چې څنګه کرات چالو شو نو مازغو ته مې ګیس لاړه هغه ته مې یو چالای ارامه شوه د باده وی ما وایي چې دا روژه به مې مړی خو مړ دې شمه خو دا به نه ماتومه نو یې بس ماما چې څنګه مونځ وشو نو ځان له مې په مخ خلاص راکړه ځان له مې اشاره د دوا ورکړه خپلې سپلای مې اړولې په پښو دي کور ته راځم ولې مازغو ته مې ګیس رسېدلو وایي چې لاړم کور ته یې ما مور ته یې چې واوره بېبې که زه مړېږم بېسوده شوم نو ماله ګوره روژه ماته نه کوي مړ دې شم خو روژه نه ماتوم زه خو درنګ دی که ساعت ته یې ښه نه یم ولې بچې دې زړه ته مې چالای غوندې کې ارامه شوې ده مازغو ته مې ګیس ختلی دی ټیک نه یم وایي بچې دا بادي دی که نه منځ کې ده ځان سره په خپله کړو نو یې زه نن به دله سپیرکای راوغواړم نو یې چې په مړه خېټه تلی بچی شي نو یې بادي به دې نه ښه کولاو به چلیږي خیر دی که بادي چلیږي یا وی دپه چې والیس را باندې ماپ شه ماما راووتم د کوڅې دروازې ته او یې هوا مې را پرېښوده ولې بانک مالده ډک و په یو حساب ځم جومات ته قدمونه اخلم زړه مې نه ښه کېږي هوا مې چالو ده وی چې یو شل 25 قدمه لړ مې ما چې زه پیدا شوم دومره اوږده پوسکای مې نه ده اچولی خو زما خیال ده جوړ سا رانه په کونه وځي نو یې د ګډال دیوال و هغې څخه مې زړه راولګوله ځالته مې د شهادت کلمه وویل ما ټیک شوم نو بلکل یاره تا پکې ما دې لیدلی دا هم شخلا ډېره زیاته مننه ډېره زیاته شکریه چې ډېره زیاته مننه ډېره زیاته شکریه ملګرو زما دا جی چای وڅکئ ګرانو کتونکو جلال بھائی او مصطفی بھائی او نور څومره ملګري دي هغوی چې څومره کمنټسونه دغه وکړلو شهزاد بھائی ډېره زیاته مننه او انشاءالله راتلونکي پروګرام کې به تاسو سره ملاقات کیږي انشاءالله راتلونکي جمعې له او د ټپې دغه مو شو ستاسو او
د نغمې مو شو او د کیسې مو شو. نو ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته شکریا ریاض علي بھائی، شوکت بھائی او شهریار بھائی، ابن امین بھائی، یاسر بھائی، کیسر خاکی بھائی د طرفه، جلال شاه ډېره زیاته مننه، یاسرید بھائی ډېره زیاته مننه چې هغه موږ له ځای کې دغه وکړو. راتلونکي پروګرام کې خپل فرمایشونه موږ ته وایي انشاءالله. والسلام. د الله په امان، د الله